بله هېوادوالو دغه زما ویډیو لږ قطع شوه. درنو هېوادوالو، ما د ابو مسلم خراساني په هکله تاسو ته خبرې کولې. کوم وخت چې ابو مسلم خراساني د هارون رشید لخوا وغوښتل شو او مکې ته وغوښته او هلته مکې کې سره خبرې وکړلې، ولې متاسفانه بیا د همدغو عربو لخوا ابو مسلم خراساني له منځه لاړو او مړ یې کړو د فامیل سره. بیا وروسته 15 کاله وروسته د ده نه بیا هم افغانانو چون اسلام راوړو شمال د افغانستان کې، جنوب هنوز نه و شوی، یعنی پښتانه تر اوسه نه و مسلمانان شوي، کابلي شاهان تر اوسه قدرت درلوده. ولې ابو مسلم خراساني اول مسلمان شوی و. شمال د افغانستان دا د آریانا د په حساب د هریوانه شروع یو قسمت د سیستان هم نو مسلمان، هریوا او بخدي دغه منطقې مسلمان شوي وي، چې بیا د دې نه وروسته چې دی له منځه یوړ ابو مسلم خراساني، برمکي هم دوی د سرپل د ولایت نه و د افغانستان. یو شی باید یادور شمه چې د آریانا 14 ایالته و چې مختلف و حوزې وي، 14 ایالته و چې دغه د 14 ایالتو نه 12 ایالات او ولایت فعلا د موجوده افغانستان په ساحه کې دي او متباقي پاکستان او ایران او تاجکستان او بعضې قسمت د ترکمنستان او هغه د بخارا او دغه منطقو کې پورې اړه لري. زما هدف دا شی و دوستانو، بیا برمکي راجیګ شو. برمکیانو کورنۍ د ابو مسلم خراساني نه وروسته د ډیر زیات مسلمانان په احساساتو راجع کړل د افغانستان د شمال، او دلته یو تقریبا 15 لکه سپای، 5.5 میلیون اسلامي سپای پیدا کړل او د عربانو سره خبرې وکړې چې مونږ کوی چې هر چېرته اسلام راولئ مونږ در سره آماده یو. جنوب خپل هغه کوشانیان او یفتلیان شاهان چې تللي وو کابل ته، کابلي شاهانو، موږ هم تاسو سره کومک کوو. ولې په دغه وخت کې عربان د آریایانو یا د هغه وخت کې خراسان شو، ابو مسلم خراساني په نوم د خراسان یاد کړی، نو دا د خراسان د قدرت نه وډار شول. عربانو فکر کو چې دا پخواني افغانان یا آریایان یا خراسانیان دونه قدرت لري چې